په کابل کې په ژمي میاشت کې د لړۍ او آلودګۍ له وجې د ښار هوا ډیره ککړه شي. د دې علت په ښار کې ډیر زیات ټرافیک او د سکرو استعمال دی. د 6 میلیونه نفوس لرونکي کابل ښار کې ځینې خلک له سختې یخنۍ د ځان ژغورنې لپاره پلاستیک سوځوي. د ژمي له راتګ سره سم د سون موادو سوځولو په نتیجه کې هوا ډیره زیاته چټله شي. خو د کابل ښاریان وای له دوی سره بل لار نشته چې له سختې یخنۍ ځان وساتي. پلاستیکان راټولو، څپلۍ راټولو، دغه شان شیزو کې نو ماشومان مریضان کیږي. چا خبره د کور خرڅ خوراک هم نه پوره کیږي. وړي کوم ځای ته ورسېدل، وړو کوم ځای ته ورسېدل، مریضۍ وخواسي. موږ یو ورځ 200 روپۍ نسو ګټلی. د کابل ښار او په کوڅو کې ماشومان پر خزلو او ډیرانو ګرځي او هغه هر څه راغونډوي چې په کورونو کې سوځولو لپاره وکاروي. مونږ په سیمه کې ډېرې ستونزې لرو. د موټرو لوګي، د خرابو سړکونو له وجې دوړې او د نالیو اوبه. په ژمي کې مونږ د لوګي، فاضله اوبو او کثافاتو له وجې ژوند نشو کولی. د روغتیا نړیوال سازمان له شمیرو سره سم په افغانستان کې 26% خلک د ماحولیاتي خطر له وجې مري. په ټول ښار کې لوګي دی، خو خلک هم د تودوخې لپاره چې څه پیدا کړي هغه سوځوي، ځکه چې دوی به له یخنۍ مړه شي، نو بله لاره ورسره نشته. په 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو واکمنېدو راهیسې د هیواد نظام ګډوډ شوی چې پکې د ماحولیاتي آلودګۍ مخنیوی هم شامل دی. د طالبان حکومت تر اوسه پورې د ماحولیاتو خوندي ساتلو ملي ادارې مشر هم نه دی ټاکلی. د کابل ښار چارواکي دا خبره مني چې معاشي حالاتو له وجې خلک د چاپیریال خیال نه ساتي. خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. دوی نس کولای د تودوالي لپاره سکاره یا لرګي واخلي، نو له دوی سره بله کومه لاره نسته، ځکه ربړ او پلاستیک کارولو ته مخه کوي. د هوا معیار په اړه د معلوماتو سویټزرلند میشتې ادارې IQ تر مخه په 2020 کال کې افغانستان په نړۍ کې 5م هیواد و چې د هوا ککړتیا پکې تر ټولو زیاته وه.